د حقاني ځای بالاخره ښکاره شو. بل خوا مقاومت جبهې د طالبانو داخلي اختلافاتو په اړه څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. حقاني کندهار ته تللی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقاني د سویلي ولایتونو د امنیتي چارو ارزولو په هدف هلمند ولایت ته تللی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوموړی به په هلمند کې دغه ولایت له امنیتي او ولایتي مسؤلینو، ولسوالانو او قومي مشرانو سره وګوري. یاد وزارت ویلي چې نوموړي تېره ورځ د طالبانو د یو مشهور مړ شوي قومندان پیر آغا د فاتحې لپاره د کندهار پنجوي ولسوالۍ کې د هغه کور ته هم ورغلی و. بلخوا د مقاومت جبهه وایي د الظواهري په وژل کېدو د طالبانو ترمنځ واټن زیات شوی. د مقاومت جبهه وایي چې کابل کې د القاعده شبکې پر مشر یمن الظواهري په برید کې د سراج الدین حقاني زوم او زوی هم وژل شوي دي. د مقاومت جبهې جمعه د زمري پر 14مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د القاعده شبکې پر مشر له برید وروسته د سراج الدین حقاني د تېښتې په اړه د ځینو سرچینو له خبرو سره هغه تر 5 ورځو مخکې په کابل کې پټ و. د مقاومت جبهې ویلي چې د الظواهري له وژل کېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافونه لا ژور شوي دي. د مقاومت جبهې په وینا د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر د طالبانو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سرپرستان ملا یعقوب مجاهد او امیر خان متقي زیانمنونکي شوي دي.